رحیم نن مونږ سٹارټ اخلو د کنټرول پینل نه سن سٹارټ اخلو کنټرول پینل تیر لیکچر کې مونږه ټاسک بار ویلې صحیح دی اوس راځو کنټرول پینل وسنګ خلاصوي یو طریقه کار دا دی چې دې کې تاسو کنټرول پینل راوړئ دې کنټرول پینل آیکن راوړئ رائټ کلیک پرسونلایز او تھیمز دی نه ډیسکټاپ آیکن سیټینګ دا چې وخت چې کله اواز وستو ریډمی چې دا بدل تراشي او بل طریقه کار څه دی بل طریقه کار دا دی تاسو راشه رن کی اولی کا کنٹرول سپیل تو کا CONT RON او یا وصولی کو نہیں کنٹرول سپیس بیا پینل هم وکړي کله اوپن شي موږ وسوایو چې تاسو د لپاره کاریږي ولې وایو ایڈجسټمنٹ اف یور کمپیوټر خپل کمپیوټر سیټینګ کولو لپاره لکه زه کې ولر مثال در کوم سیټینګ څنګه لکه تاسو پرسونلایز وایي تاسو بار تا وایي دا یو سیټینګ وکړو ځکه شان نور سیټینګونه هم کوي یو تاسو ورته وایي د دې دا ویو چې کوم د شکل په درې قسمه دی یو کټګوري دی بل لارج آیکنز دی او بل سمال آیکنز دی څه دی لارج سمال اینڈ کټګوري سٹارټ بدسن اخلو دا بداس په ترتیب یو داس نه چې دینه مسله کوو چې کوم ترتیب سره د جماعت جوړ کړي خپل آوټلاین راغلی صحیح دی start the date and time last till sana date and time دی باندې کلیک وکړئ دی نم راتلی شي او تاسو دې سره دی نم راوړای شي دلته ولیکه ټایم date.cpl دا وکړئ صحیح شو ها بل طریقہ کار څه دی راشه نو cmd اوپن کا دلته ولیکه ټایم ډیټ سپیل دې چې غلط ولیکه بیا نو اوپن کیږي .cpl معنا څه ده کنٹرول پینل سدے CPL مانا کنٹرول پینل دل طرح سدین نوٹ پیڈ اوپن کا بلا طریقہ نوٹ پیڈ دے خلاص کرتا ہولی کا ٹائم رن کے تاسو لکھا آغا دلتا ہولی کا وہ دی لکھا فائل طرح صدا سیف کا سیف سنون سرا اینی نیم برکا ویسے لکا امید نہیں مرس خنا کسوز دیتا امید نو مرکو کنا طریقې څنګه د نوم .bat دا نوم دی د ارث چې تور کوي امید ورکوي نعیم ورکوي هر څه ورکوي د مثال رفیق نام ورکوي خدا .bat کې ضرور دی دا بیچ فایل دی فیل دا ضرور دی ګوره دا چې دی بیا کار نه کیږي دا د سیف اوس را صدا کړو صحیح دی مو ته معلومات چې دا رفیق ایګل مونږ لپاره جوړ کړو تر څو موږ کولای شو دی باندې کلیک وکړو چې ټایم راته خلاصي او قبل یوزر راځي مثال حکمت راځي زما کمپیوټر ته کینی هغه ته معلومات کی چې تاسو لپاره ها زه خبر ده چې دا سیو نوم ورکوي د سیو په واسطه صحیح دی یا د چې کله سیو کې د غین رستم کولای چې کله د سیو په داسې نوم ورکا مطلب هغه لکه ډیټ ان ټایم چې مطلب هر یوزر پر دی باندې اوس دا مو شارټکټ باندې کار کوي لکه ورو کنه یا دل تراسا شارټکټ ٹائم ڈیٹ شارٹ کٹ جوڑ چکا ہے مشکل لگ رہے ہاں خودی کی ڈیٹ اینڈ ٹائم دے ایڈیشنل کلاس سے الٹرنیٹ ٹائم دے ڈیٹ اینڈ ٹائم سولف کر لے دا بولا دے ڈیٹ پر خدا دا دے ٹائم بار خدا دا تا ڈیٹ کی دا وہ فرائیڈے دا تاریخ غلط دیکھا دا ٹائم دے اس کے چیرې ته دا ډیټ ان ټایم ترتیبول غواړي د څنګه وکړي ډیټ باندې کلیک کړه دا د ډیټ برخه چین ډیټ ان ټایم باندې ډیټ د ترتیبول څوک تاریخ باندې نن دا یو رسم ده دا صبح ګور دینه صبح د راس دا چې کوم دا د ښکاری دا څه دی دا تاریخ دی صحیح دی نن یو رسم تاریخ کمیاش تبدیلی دی نو که کال تبدیلی بیا کلیک وکړه اصل ما کال باندې کلیک کړه برای صحیح دی میاش باندې کلیک کړه او چې ټرین تبدیلی دی لکه څو بجې دی مثال نو نه پینځه دې شتيري دی دا ایم او پی ام دی نه کولای شي بل
استاد تاسو ته اوس کې چیرې دا څه ضرور دی زموږ سره چې دا ډیټ ان ټایم تبدیلی کنه مطلب خپل وخت بالکل آیا رہے یو خدا خبره ده مطلب ما ته ډیټ معلوم دی نو موږ تاریخ دی نو دا اوس دې مردا ټایم دی ها اوس راشي دي نه مونږ ویلي چې ډیټ ان ټایم کله مطلب په ترتیب نه دی ځاګه دی د ډیټ ان ټایم په ترتیب یو فائدہ ده چې زمون سره ډیټ تا ټایمر سره معلوم دي کنه صحیح بل ځینې داسې ټریډ پیریډ سافټویر دی کوو کې موږ کار کوي ما د ټریډ پیریډ هغه سافټویر دي چې انسټال کړي اوس مو دې لپاره کار کوي دا کار او بل کچېری تاسو انټرنیټ کاروي څه کاروي انټرنیټ لا ګورخه دوسرا سما فیسبوک ته مثال یو ویب سټ اوپن کړئ راګه دا فیسبوک اوپن کوم صحیح دی وګوره دا مونږ اوپن کو کنه اوپن کی کنه بالکل کچېری مونږ راسو دي نه دا بیٹه مکمل ده ورته ماته وشتم تاریخ د جون د میاشتې فار ایگزامپل 2014 کال دا اوسرا سدي نه دا یو دوباره ریفریش کړه دا کلوز کا او دا سدي مرا سو فیسبوک دا براوزر لیس بند کا اوکے وګوره فیسبوک ورته نو باندې Facebook open कहीं sorry your clock is behind open कहीं no open कहीं करना that's a bull website that's कल तरह से दिन टाइम सही के change in time तरह सा दिन पर सही के हम की और कितना दिन न सही के और अदर वजरा से दाव सही के मका तो वो टाइम आ अक्टूबर में आज 2016 और 3 तारीख से sorry یو لسم تاریخ د اکتوبر میاشت 2016 کال اوس اوکې کا امدا براوزر بیا کلوز کا بیا وکم کې دوه راځه اوس د فیسبوک پر کوم اوپن شو ها ضرور لاګین والے مطلب اس کار بھی مختار مت ہوتا واپس کلوز نیکسٹ راځو हम कचेरी दाता सर बेटी मूवी का ना timejay.cpl दादा बेटे में कोमा कागज चे में तारीख की ज्यादा और नहीं लिखे तो वाले रहे नुता दी जरूरत नहीं नुता कॉल ऐसे अपडेट टाइम पूरा क्लिक होगा दी बिलेर का सभी दी अब जरूरत से चिगा राजी आ का पैनल या मुझे मतलब ओपन करे यो लसन तारीख द अक्टूबर में से 2000 मुश्किल लगे दूसरा अपडेट देते ना उस पे रिफ्रेश जाओ का क्लोज का नेक्स्ट जाओ ओपन का ओपन शू बल दाराजू वायु टाइम जोन साहे रहेगी दा हम सो इम्पोर्टेंट कम वक्त के यो दा डेटिंग टाइम की बोर अजमरा इम्पोर्टेंट था करना दिल का मतलब तासु चेंज टाइम जोन दी न काबल दे से मिलाता तो काबल दे गोरा कदा से चेंज कम करना लका मिसाल इस्लामाबाद कराची उस बगोरा टाइम ऑटोमेटिक प्लस होने लगा जितने तो कमल को इस्तेमाल है हम का टाइम जोन नंबर का सही है वो भी काबल वाला ओके बल एडिशनल क्लास का हो यो साथ कराता वो सरो को नूर साथ ना पकड़ शो दिस क्लास द कमल साथ दे तो पकड़ दे मल न राजी दे पैसा हम राजी आ गए इंतखाब का देते एंटर डिस्प्ले ने नंबर का जिस तरह नॉर्मल से लिखी हुई खाक क्लास 1 क्लास 2 हम और के क्लास में मस्ती
ته چې سنوم ورکې لکه ای بي سي دې دې ته ورکې نو اوس دا خو تاسو سره دلته منم چې تاسو سره ای بي سي د ښکاری او مو دا پیږو چې دا د پاکستان سټین د پاکستان د افغانستان والا خو دا دی خپل کلاس دی ایډیشنل کلاسونه دلته پورته راځي صحیح دی نو دا خو ای بي سي باندې مو دا پیږو چې یاره دا مطلب دا پاسورډ شاته اوس تا پاسورډ دلته درې څونه وایي دا خو دا یې نه کوي زما پاسورډ فیسبوک پاسورډ تاسو ته درته ولې دا څه مخاطبات دي په دې کې چې پاسورډ دی په دې بهر کس پیچ دا هوټین دی په دې باندې پیچ دا کوم نو خبردار ده چې کله هم تاسو دلته ایډیشنل کلاک راوړئ هغه نمبر کوم چې مطلب کوم ملک ټیم چې لکه پاکستان شو دیس کلاک دین راسه بل کوم ملک لکه دوبه مثال دا دوبه ولي کو کې کا او دین راسه پاکستان دوبه نن څوار سلور سلور څوار لک بس اوس راځو بیا ټایم ډیټ تدید کوم څه مشکل لري نه دی په کار بیا سو کا ټیک مارو نه پاکه صحیح نه دانه چیرې مطلب دا ضرورت ته بدواله پکې یو ځ پرېګر مثال دا پاکستان دی ورا اوس چې پارا پته ده نیکسٹ راځو انټرنیټ ټایم کا اوس مثال زما دا ډیټ ټایم ډیټ باندې بس غلط شو دو رسونه دونه تیرې شو دا ټیم کو نه دی نو راسته اډې انټرنیټ ټایم ته دو رسونه په سره تیری دي کنه په دې باندې کلیک وکړه چې دلته راسته دا ټیک مارو لګو سنکرونایز دا انټرنیټ ټایم سرور او دا اپډیټ ورا the clock was most recently synchronized دا تاریخ دا میا شو دا وخت اپډیټ شو دیکھ څه مشکل لري دي نیکسٹ راځو کنټرول پینل ته اوس سوایو ریجن وایي سوایو ریجن ریجن څه ته وایي ساحه ریجن کې ډومبه ری فارمیټ ریجن ګورې دي سینم راځي کنټرول پینل بل طریقہ کار کنټرول سوري intl.cpl صحیح بل راس cmd اوپن کا intl.cpl लिखा बल राशि दीदी के नोटपैड ओपन का intl.cpl और फाइल और दी मेरा सदा सेव का एनी नेम चोर का वैसे हमारे समझ नहीं बोले खुदा .bt को रखने की जरूर है हाँ .bt चोर सरने भी कार नहीं की .bt इस रास्ते दीजिए ना दादे region.bt ओपन की करें या तासुरा से राइट क्लिक न्यू शॉर्टकट region intl.cpl लुम्बेरे फॉर्मेट दा कोम फॉर्मेट द इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट देखा ना दो को रता सरा से इंग्लिश की और पख्तो दा तब्दीली दीन नरा से पी बटन दबाओ के पश्तो अफगानिस्तान उसको पूरा बस मरे तला हो रहे लड़ा मुकाबला रहेगा पख्तो नो सरा होता है पूरा तला मीजान अतराफ का सीना में सही नहीं बेर इंग्लिश था तब्दील को United States और apply language preferences कचेरी तास को मशबा अटका हुआ है दोबारा से मैं तो वाला बोल जो भी खत्म नहीं करा language preferences दी नमून का वैसे सुकू पल का कंप्यूटर का शबा ए राउड तास सुकू इसे जमा कंप्यूटर की वस्तु निकल नहीं है तो तरह से कंट्रोल पैनल ना मतलब रीजन तरह से रीजन तो समझेंगे आसान तरीका दाल पड़ेगा नहीं होगा लैंग्वेज प्रेफरेंसेस बांधे क्लिक का और ब्यारा सदीना आड़ा लैंग्वेज था चुकू मजहब बकार मिसाल पख्तो दरी उर्दू आ रही उन तो पख्तो बकार ना मापी बटन दबाओ समय दबाओ को की बटन और दा आटते उसको रल करा है ना पख्तो तो उसी जी के रास्ते पूरा ब्याफुम इंग्लिश दे पख्तो दा तजले कीबोर्ड चप तरफ अल्ट और शिफ्ट पख्तो लिखल शोल को ना शोल
او یا دی نراسته دلته ګوره دا انګلیش او دا پښتو انګلیش ته تبدیلی ګوره اوس انګلیش لیکل کېږي پښتو ته تبدیلی اوس دی نراسته پښتو لیکل کېږي څه مشکل لرئ بیرته ژبه ختمه دی نه ریموو که ختم نشي موو اپ ګوره پورته ځي موو ډاون کومه ژبه چې کله پورته لاړه هغه ریموو کېږي نه ګوره ریموو کېږي بیرته چې ډاون کې بیا ګوره اوس انګلیش ریموو کېدی شي ګوره موو ډاون دې پر څوک څه مشکل لرئ بل ډیټ اینډ ټایم فارمیټ دا ډیټ ګوري څوک شارټ لیکي څوک لانګ لیکي صحیح دی شارټ ډیټ داسې دا ایم ډي وای د دې معنا سره په دې معنا باندې ځان وکړي دا کدي چې تاسو دا ایم ډي وای وپېژنئ کنه دا ومنئ چې ایکسل پروګرام کې هم دا ایم ډي وای شته حتی په ورډ کې هم شته ایکسل کې شته په ایکسل کې په ټول باندې کار کوي په ایکسل کې هم ور باندې کار کوي چې دې کې وپېژنئ ښه ایم ډي وای د دې معنا سره ایم په معنا د معنا ډي ډي تو دا استاد د په معنا لري څنګه یې نه راځي په دې کې خبرې په کې سړي سم ټایم زینو ځانو کې یو ګورو چې یو په زینو ځانو کې دوا زینو ځانو کې درې زینو ځانو کې سره دا سي ډي هم یو دوا درې او سره واجب کوم دی هغه دوا او سره دوا او سره چې یو یې مولیکل شي څه وشي اوس کومه میاشته لسمه ده موږ مثال وایو نه په عادت سره راځي او دوه مثلا په عادت سره راځي ولې چپ طرف ته صفر سره راځي دریم سره په تورو سره راځي لکه سپټمبر داسې او په څلور شي بیا پوره نوم راځي سپټمبر دې چې کوم ډول راځي نن کوم تاریخ دی نولسم د نوموړي مثال اخلم تاریخ داسې راځي دوه کې چپ طرف ته صفر راځي درې کې ترس دی داسې راځي درې حروفونو سره راځي چې کله دا شي دا مکمل راځي وای چې کوم دی د کال لپاره دی وای څه لپاره دی او 2014 کال دی که نه داسې به راشي او که چېرې څلور ځلي داسې به څوک څه کوېسچن لرئ چې اوس په دې باندې پوه شئ لسم نهم چې راشي بیا نو چپ طرف ته صفر نشته دی دې کې به بیا داسې دې کې به مثال داسې بیا څه که عدد د لسو نه کم چپ طرف ته صفر راولم که رانه ولم که وایې چې رانیسي یو بل که وایې چې راسي بیا بل څه پوښتنه لري اوس دلته ګوره دا تیار جوړ فارمیټونه دي دلته لاندې درته اکزامپل ښایي ګوره خلکه زه دا ایم اخلم فرق راځي که نه راځي شارټ ډیټ کوم دی دغه دی ګوره داسې لانګ ډیټ کې هم لکه مثال دا د فرق راغی که نه دا د ټایم لپاره پوه شئ دا اکزامپل درته ښکاري بیا راځو اډیشنل سیټینګ ته دا اډیشنل سیټینګ یو بل ځای کې خو ما تاسو ته بس درته غلا مې درنه هغه ځای کې وکړه خو ولې دا مې ونه کړه چې یاره زه ورته که نه مې وایو ما ته پته وه چې دلته به راځي او تاسو ورته پام نه کړئ چینج اټ ان ټایم یعنې تاسو به دی یاد کړئ چینج اټ ان ټایم سیټینګ ګورئ چینج کیلنډر سیټینګ دې ځای کې وکړه هماغسې تېروړو که نه وړو یعنې پوره ریزن یې درته خلاص کړو نو دا به اوس مونږ دې ځای نه ووایو اډیشنل سیټینګ نمبر او کرکشن نه دی ویلي دې باندې وروسته خبره کوو ټایم او ډیټ هم دی ډیټ دا خو تاته کوي چې د اکزامپل د شارټ ډیټ څه ښکاري لاندې شارټ ډیټ څنګه تبدیل ګوره دلته وګوره نوس پوینټر راوړه څلور ډي دی که نه لانګ ډیټ ته ګورئ بیا یو ډي دی بیا ایم دی بیا داسې وای دی زه په خپله خوښه جوړوم ته ما ته ووایې داسې فارمیټ ته راشي څنګه به وکړو ناوره کې ته ګوره اول به امید وایي دویمه چې مثال راسي اول میاشت خو میاشت په څه سره یې باید عددي او بیا دیش نښه میاشت نوم راسي بیت په نمبر سره صحیح دی او بیا دلته میاشت عدد دی او دلته به د درې تورو سره یي څو تورو سره یي او بیا سلش نښه یي او بیا دې نه وروسته ورځ به څلور تورو سره یي او بیا دیش نښه به په عدد سره یي
همدا ورځ بیا کال به صرف لکه داسې لکه 16 نو دا فارمټ څنګه ولیکم څوک راته وایي دلته څه ولیکم اول څه ولیکم لس ولیکم دیزي کې هغه ډي او ام مې درته چشته وویلې زه وایم چې دلته عادت سره به راسي میاشت نو 2 ام لیکم بیا ډیش نه خبر کوم بیا 3 ام ورکوم بیا سلش نه خبر کوم بیا سلور ډي ورکوم او بیا ډیش نه بیا 2 ډي مثال بیا سلش نه خبر وای اوس وښه کنه اوس ګوره 10 اکتوبر ټیوزډے 11:60 مشکل شته ها اوس په دې باندې پوه شئ ونه دا طریقې سره دا ټایم هم داسې h hour minute او دا t چې دا کنه دا t دا ګور اوس دلته دا m او p m خی کنه دا m او p m کنه لري کومه h دا باندې او m p m تر لري شو کنه ته m او p m په ځای باندې خپل نوم لیکل غواړي دا ضرورت m کې به دوی لیکل شي امید او p m کې به څه لیکل شي نه دا اوس اپلای دلته اوس دین راسه دا m او p m په خپل سره وایي امید دې کړ هغه دې بیا نوې څه چینج کړه نه یې صحیح خپل حالت راوړي ریسیټ یس دا ډیټ خپل حالت راوړي دې نه راسه کوي ریسیټ هغه راځي خپل ریسیټ دا بیا څه کوي یس اوس دا څه اوکے دا هم اوکے پرې باندې پوه شو نیکسټ راځي لوکیشن موقعیت دا لوکیشن دلته ورته لیکلم دي دا څه دي چې ځینې سافټویر دي هغه ډیپند کوي لوکیشن ځینې سم ټایم لکه دلته صور دا ویدر چې کوم تاسو ښایي کنه دا چې کوم دی ویدري دا وتا د هغه دی ویدر ښایي ګوره چې کوم دی کې تاسو ته لوکیشن اخیستې دا مطلب یو آنلاین کمانډ چې انټرنیټ نه نو بیا هم کیږي صحیح دی نو دا وتا کوم دی ویدر چې معلومات غواړي نارملی چاته دلته خپل سرچینګ هم کولای شي کنه لکه مثال ورته چې اسلام وایي نو هغه خو تاسو د کوم دی ویدر راکې کنه خو دلته نارملی چې تاسو ښکاری کنه دا ویدر دی نه راځي صحیح ایڈمنسټریټیو دي کې تاسو سیټینګ درکړي چې تاسو سیټینګ سره دا ګوره واسطه کرنٹ یوزر موجوده یوزر د داسې استعمالي د ویلکم سکرین لپاره دا د نیو سکرین لپاره دا خو یو خبره یاد ولرئ په لینګویج کې نه چې تاسو ایکسپیرینډ وکاروئ خیر ایکسپیرینډ استعمال وکړئ خو بیا هم انیوی ایکسپیرینډ یو کس کاروي نو هغه د په اسانۍ سره د پښتو ژبه سره وصل هغه لپاره سټیپس راغوري اول سټیپ هغه سره با د XPCD موجود دی دوهم ایشیا صاحب نو سافټویر د ایشیا صاحب دا به سره موجود دی بیا سیټینګ به هم کوي دا درې ولې په 7 8 10 اتوماتیک دا کومه طریقه چې موږ کاروو دی باندې پوه شو دا لینګویج اوس دی پسیبل سوایو لینګویج وای دا یو ګوري کنه لینګویج کوم وایي کنه اوس دان چې کوم درس موږ ویل دا په دې کې موجود دی ډیټ ټایم سیټینګ تراسه دا چې کله اپ کې وزینه ته ډیټ او ټایم دواړو کې چینج دراسه دا د ډیټ دا د ټایم صحیح دا ټایم زوم دی تاسو ریجن او لینګویج کوم ریجن او لینګویج موږ ویل دې دراسه لوکیشن کنټری یا ریجن کوم یو لوکیشن اخلي دا هغه وخت چې په ریجن کې کوم موقعیت موږ ویلې صرف دا د شې راوستلو طریقه کار لږ ډیفرنٹ دی ورته ورته ګورل په دې شکل کې ګرافیک فرق دی پی بٹن پریس کله کوم مثال پښتو موږ وروړي د اردو راوړم یو بٹن پریس کړم دا یو ته واپس بیک لاټ شې دی نه اډا لینګویج یو بٹن دباو کا یا دې نراسا دا دې په دې باندې کلیک وکړئ دا مطلب دې چې دوی به کنه لگا دا دلته راځي او اډیشنل ډیټ اینڈ ټایم سیټینګ راځي ها دا ګورې ډیټ اینڈ ټایم دې دا لینګویج دې او دا څه شي دې ریجن
مشکل لري چینج انپټ میتھډ ستا دا یو وخت ځان مشکل شته بس څه راځي